السلام علیکم. که غواړئ چې د نوي کال په تاریخ باندې خبر شئ او کوم ځای نه شروع شوی او ولې خلک تجلیل کوي نو حتما دا ویډیو تر اخره وګورئ. نوی کال د عیسی علیه السلام پیدایش سره نه ده شروع شوی. دا 2021 کال چې موږ وګورو دا اصل کې 2000 کاله مخکې د عیسی علیه السلام د پیدایش نه شروع شوی دی چې په پیګنیزم کې مشهور د خدای نوم باندې تړل شوی دی چې هغه دی یانوس. یانوس د هغوی د خدایانو د جملې نه دی چې اورجن و تورو همداسې نور دی. یانوس پکې هم چند یو خدای و. د هغه خدای سره هم دوی ته عکس ورکړی و چې دا نعوذ بالله دوه سره درلودل، یو سره چې د تیر کال ته کتل، یو سره نوي کال ته کتل. په همدې ډول باندې په ګریک لنګویج کې د دې خدای ته دوی نسان وایي او په یانو همچنان یانوس په ګریک کې یانو دی. یانو چې هغه کې اوس موږ جنوري لرو که نه، جانو هم چاته وایي خو چون هغه په ګریک کې جیم چې دی یا تلفظ کیږي. نو دوی د دې د خدای د عبادت ته دا نوی کال شروع کو. څه شی وشو؟ سیزر چې یو عیسوي پاچا و، هغه په ګلیلو کې جنګ وکړو چې تقریبا ټول سړکونو کې وینې وي او د دې د جنګ ټول تجلیل شروع کو. وویل چې همدغه نوی کال دی، تیار تجلیل دی، همدې نه موږ شروع کو. نو اصل کې دا 2000 کاله مخکې اساسا دا نوی کال شروع شوی و او چې سیزر په کوم کال کې دا شروع کو هغه و 20 ډي سي کې، نه په اول کال کې. اوس راځو وګورو د عیسوي کتابونه څه وایي دې باره کې. که تاسو متوجه شئ په عیسوي کتابونو چا که لوستي په بایبل کې بک اف ایکزیډس په 12 کتاب په 12 آیات کې هغه ویل کېږي چې موسی علیه السلام او هارون علیه السلام چې کله الله سبحانه وتعالی خبرې کولې نو دغه ټایم څه شو؟ ابیب و. په بایبل کې ابیب ذکر شوی دی. ابیب نه څه معنا ده؟ سیزن چې سپرینګ سیزن و، یعنی دا موږ سره نه په پښتو کې سپرینګ څه ته وایي، مانا اکثر دا هېرېږي. پسرلی و، یعنی ونې شنې وي. نو څنګه چې اوس نوی کال همیشه په ژمي کې راځي، یعنی په دې حالت کې د نه دا هغه وخت کې ونې شنې وي، یعنی تاسو متوجه سئ که نه. نو موږ سره چې په هغه حالت کې چې کوم ځای کې مثلا د ایجپت کې په هغه ټایم کې ونې شنې وي او هغه ټایم چې اپریل مارچ و، نه جنوري و. نو د عیسوي کتابونه هم چې تاسو نشئ لیدلی، حتی بک اف سامز کې تاسو ولولئ نو همچنان دا کال د عیسویانو تړل شوی دی. متاسفانه چون اوس څوک هم پیګنیزم ډېر خلک کم تعقیبوي. که خلک غواړي پوه شي پیګنس څوک و، پیګنس هغه رومن خلک وو چې اوس وروسته بیا اکثر کاتولیک شول. په دې پیګنس مشهور فلمونه هم شته دی. په دې جمله کې فکر کوم چې وایکینګ پیګنس دي، سکندینیویا کې، ناروی، همچنان سکاټلند نه فکر کوم چې ناروی او دانش دوی اکثر پیګنس وو. په انګلستان هم پیګنس په یو وخت کې بیا وروسته دوی عیسویان شول. راځو اوس اسلام څه شی وایي. اسلام په یو حدیث باندې غواړم دا ټول هر څه واضح کړم تاسو ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث کې فرمایي چې دا راغی یو ځای ته راغی په مدینه کې چې هغوی خلکو خپل تجلیل درلودل، یعنی تجلیل کول، خپل ورځ تجلیل کول. دا څه شی دي؟ وایي دا موږ هر کال تجلیلوو. متوجه؟ هر کال په ورځ تجلیلوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویلې چې نه، الله سبحانه وتعالی په اسلام کې دا ټول تجلیلونه یعنی ټول سلیبریشن اضحا دلته مثلا موږ عید الاضحی لرو، عید الفطر لرو. اضحا څه ته وایي چې یو شی په هر کال کې په همغه یو ورځ باندې تجلیل کېږي چې دا هر اضحا الله سبحانه وتعالی ریپلیس کړي دي، یعنی د ده په ځای ورته بهتره شی ورکړی دی. هغه عید الاضحی دی، عید الفطر دی. نو هغه نه مخکې اسلام نه مخکې چې موږ هر یو تجلیل درلودو. په دې شمول کې په زوراسترنزم کې، په زردشتیانو کې نوروز و، هغه هم ختم شوی دی. نیو ایر دی، د اسلام نه دی. مثلا داسې موږ کرسمس لرو، اسلام نه دی. کرسمس نور دلایل هم لري، لیکن لن موضوع څه شی ده چې موږ هیڅ یو تجلیل په اسلام کې بل نه لرو بلکې عید الاضحی او عید الفطر دی. نو همدې دپاره چاته نیو ایر مبارکي ورکول حرام دی، چاته مبارکي قبلول حرام دی. چاته هپی نیو ایر ته بدل کړو شي هپی هالیډے، هیڅ مشکل نه دی. اوس راځو په مسایل د کلندر کې. حتی دغه کلندر دغه کوم چې موږ ای ډي بعض خلک ته وایي ای ډي صحیح دی، بي سی او ته وایي کرسچن ایرا، دا کلندر باید څنګه شي؟ زما په نظر باندې ډېر علما په همدې نظر دي. په حیث د کلندر اصل کې دغه ورځې ټول د پیګنز د خدایانو دي. ساترډے سنترن په نوم باندې دی، منډے همچنان د هغوی خدای نوم دی. ما څنګه ته جنوري وویلې چې د جانوس نه شروع شوی دی چې بعضې کې په ګریک ورته جنوا وایي، هغه نه اوس جنوري جوړ شوی دی. دا اصل کې د هغوی خدایانو نومونه دي چې د پیګنز خدایانو نومونه چې موږ دلته اوس په خپل ورځو کې رانیولي دي. لیکن په تاریخ ډول باندې که ته مثلا دفتر کې کار کوې او تاریخ په حیث تاریخ استفاده کوې
نو څه مشکل نه دی په هیڅ تجلیل بیا په دې کې مشکل دی نو دې پر ځان باندې وساتئ امید لرم چې په دې ویډیو پوه شوي یاستئ ځکه لږ سره جنجالي وه که انشاءالله پوه شوي یاست نو حتما دا ویډیو نور دوستانو سره شیر کړئ او خپل نظرات هم چا په کمنټ کې واچوئ تر څو پورې پوه شو چې تاسو نظر لري انشاءالله موږ ټول یو بل نه ولولو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته